اوس حسین شاه مجاز له بلنه ورکومه چې راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حسین شاه مجاز دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ملګرو د راتګ یو جهان مننه او زموږ د معمولي غونډه کې دغلی دومره درناوی ورکړ او د ټولو شکریه. غزل سره شریکومه چې ما ته کیسې مه کوه نورې د تاوان صاحبه، ما ته کیسې مه کوه نورې د تاوان صاحبه، عشق کې د سر نه سیوا څه به مې شي زیان صاحبه. مننه. ما ته کیسې مه کوه نورې د تاوان صاحبه، عشق کې د سر نه سیوا څه به مې شي زیان صاحبه. او زما پښتون اغیاره څه په چل هنر بیلوي، زما پښتون اغیاره څه په چل هنر بیلوي، لر او بر دواړه پښتون یو دی تر افغان صاحبه. مننه. زما پښتون اغیاره څه په چل هنر بیلوي، لر او بر دواړه پښتون یو دی تر افغان صاحبه. او هر پښتون په سینه لیک دغه یوه خبره، د هر پښتون په سینه لیک دغه یوه خبره، فخر افغان په مونږه ګران دی باچاخان صاحبه. ډېره مننه. د هر پښتون په سینه لیک دغه یوه خبره، فخر افغان په مونږه ګران دی باچاخان صاحبه. او چې وي پښتون او قرباني د باچاخان نه مني، چې وي پښتون او قرباني د باچاخان نه مني، دغه پښتون کې به بیا حس نه وي ایمان صاحبه. مننه. چې وي پښتون او قرباني د باچاخان نه مني، دغه پښتون کې به بیا حس نه وي ایمان صاحبه. او زما د کام پیغلې هندارې ته وس نه ودرېږي، زما د کام پیغلې هندارې ته وس نه ودرېږي، ورته یادېږي په سرو وینو تر ځوانان صاحبه. مننه. زما د کام پیغلې هندارې ته وس زد مراز زد خلک زمونږ د زده کوي، مونږ خو به زد ارټ بایللې په ډیران صاحبه. او مجاز وی نشته دی علي صاحب یا عمر بن خطاب، مجاز وی نشته دی علي صاحب یا عمر بن خطاب، بیا دې سېزلی وی کافر ماته قرآن صاحبه. مننه. ډېره مننه. مجاز وی نشته دی علي صاحب یا عمر بن خطاب، بیا دې سېزلی وی کافر ماته قرآن صاحبه. مننه. او دا بل یو وروستې غونته غزل دی چې نه تاج غواړم د شاهانو نه کچکول د ګدایانو، نه تاج غواړم د شاهانو نه کچکول د ګدایانو، نه زور منم د بادارو نه هوام د ظالمانو، نه زور منم د بادارو نه هوام د ظالمانو. او د قارون مال کراکای بیا راکه لاس ته صحابانو، د قارون مال کراکای بیا راکه لاس ته اصحابانو، که جومات ته دومره نظم خو سر نغدم په بوتانو. مننه. که جومات ته دومره نظم خو سر نغدم په بوتانو. او یو مذهب فرقې بې شمېره وار خطا دی د مولیانو. مننه. یو مذهب فرقې بې شمېره وار خطا دی د مولیانو. او د پښتون څه ګناه کړي چې سېځئ نمرودانو، د پښتون څه ګناه کړي چې سېځئ نمرودانو. ربه ستا غوره مخلوق نن فساد ډېر کړي د پیریانو، ربه ستا غوره مخلوق نن فساد ډېر کړي د پیریانو. که مجاز یم بیا خو ستا یم نه د ځمکې د خدایانو. ډېره مننه. ډېره مننه. خلاص خو به اشنا ستا د ستمه شم، او خدای مې دې زر مړ کړي چې بېغمه شم. او هسې انتظار را باندې مه کوه، هسې انتظار را باندې مه کوه، او یاره که راځې چې دې په تمه شم. او بیا به دې لمبو ته را نږدې نه شي، بیا به دې لمبو ته را نږدې نه شي، ستا د زړه په څنګ له چې زه شمه شم.